د کهانۍ شروعات کیږي د ډیني نومي کس نه. کله چې باټ د دې پټه کولاو کی نو دا لکه د سپو په شانته کې په دې نورو خلکو حمله وکي. دا ټول غونډګان وي خو د دې سره یو هم مقابله نشي کولای. دا ټول نمبر په نمبر ډیر زیات وای. کله چې دوی ټول زخمی شي نو باټ راشي او د دیو د مالک نه پیسې واخلي. په اصل کې دا باټ د خلکو نه بتا اخلي او ډیني دې ساتلې دی. د وړوکوالي نه دا لکه د سپي په شان ټرین کړي وي. د دې په مړی کې همیشه پټه وي او چې کله تی باټ پټه کولاو کی نو کو د دې مخې ته هر څوک ولاړ وي. دا په لکه د سپي په شان حمله کوي او تر هغې نه پرېږدي تر څو چې هغه کس مړ شوی نه وي. باټ او ډیني چې کله د دې ځینه لاړ شي نو دې له خوراک ورکي. دا خوراک لکه د سپو په شان کوي ولې چې دا د وړوکوالي نه لکه د سپي په شان ټریټ شوی دی. د دې دماغ د ماشومانو په شانته کې دی. باټ دا چرته بهر نه دی ویستلی. دلته موږ د ډیني په لاس کې یو کتاب وینو. دا د ماشومانو کتاب وي. په دې باندې دا یو څو ټکي ویني. دغه شانته کې د دې زندګي روانه او باټ په دې ډیني باندې خلک وي او دا غوی نه بته اخلي. یوه ورځ دا باټ ډیني یو غټ سړي خواله بوزي. دا تی بته غواړي خو دې سړي ته د ډیني په باره کې پته وي. دې ته دا پته وي چې د ډیني پټه د څو پورې کولاو شوي نه وي. تر هغې پورې دا چاته څه نه وایي. د دې وجې نه باټ ونیسي او خپلو کسانو ته وایي چې لاول دا باټ مړ کوي. د هغې نه پس به دا ډیني وجنو. باټ دلته پرېږدي او دا بهر وځي. واقع چې ډیني دیو ته څه نه وایي ولې چې د دې په مرۍ کې پټه وي. باټ په څه ناڅه طریقه باندې د ډیني پټه کولاو کی او ورته وایي چې دا ټول ختم کا. نو ډیني په دې ټولو باندې شروع وکي نو دا ټول ریسار کی او ډیر په خطرناک مرګ یې وجني. دلته موږ د وید نوم یو کس وینو. دا چې ډیني ویني نو ډیر زیات حیران شي. ډیني چې کله دا ټول خلک ختم کی نو باټ راشي او د دې د مالک نه پیسې واخلي او د دې ځینه وځي. خو د تلو په ټیم کې دا ډیني ته ډیر زیات غوسه وي او ورته وایي چې ستا د مخې زه دومره ووالی شوم تا هغه خلکو ته څه نشو ویلی. ته یو زناور او دغسې به زناور اوسي. د دې نه پس باټ یو بل ځي ته لاړ شي. دلته کې هم دا د یو سړي نه پیسې اخلي. نو ډیني ته ووایي چې ته د سرې بتۍ ته ګوره. کله چې دا رڼا شروع کړي نو دننه به راشي. باټ چې کله دننه لاړ شي دلته کې ډیني پیانو ویني. دې په خپل کتاب کې د دې پیانو تصویر لیدلی وي. نو د دې دا ډیره خوښه شوې وي. دا چې کله پیانو بجاوي نو دا د یو کس اواز واوري. د دې نوم سیم وي او دا د پیانو یو ډیر ښه ماسټر وي. سیم د دې خواله راشي او دې ته د پیانو د بجاوولي طریقه ښیي. دا چې ورته څنګه وایي نو ډیني هغه شان کار کوي. په دې باندې دا ډیره ښه پیانو بجاو کی نو ډیر زیات خوشاله شي. دا ورته څه سازونه ښیي. په دې باندې ډیني ډیر زیات خوشاله وي. دا تی د نوم په باره کې تپوس وکي خو ډیني ورته څه ونه وایي. بیا ورله لاس ورکي او ورته وایي چې ستا لاسونه ډیر سخت دي. خو چېرته ته پیانو ماسټر جوړېدل غواړې نو ته به د خپلو لاسونو خیال ساتي. دغه شان د دې خبرې روانې وي. په دې کې سیم ډیني ته وایي چې ته دا د ټک ټک اواز اوري. نو ډیني ته پته ولګي. دا چې کله بتۍ ته وګوري نو هغه سره شوي وي. دا په منډه باندې ورشي خو چې دا وګوري نو باټ ډیر زیات وال خوړلی وي. د دې ټول کسان مړه شوي وي او هغه خلک د دې ځینه تلي وي. نو باټ دې ته ډیر زیات غوسه شي. ډیني ته وایي چې ډیر وخت وشو چې دا سره رڼا لګېدلې ده خو ته دلته رانلې. ستا د غلطۍ په وجه باندې موږ دومره وال وخوړل. په دغه ټیم کې د وید نومي کس دلته راشي او باټ ته وایي چې زه تا په یو پایټ کمپټیشن کې انوایټ کوم او زه غواړم چې ستا دا سپی هلته وجنګېږي او ورته وایي چې تا ته به دومره پیسې میلاو شي چې ستا به په سوچ کې هم نه وي. په دې پایټ کې د دې وجې نه دومره پیسې دي چې په دې کې به یو کس خامخا مري. نو هله به دا پایټ ګټلی کېږي او ما ته پته ده چې ستا دا سپی به څوک هراو نه کړي. نو دا ډیني دغه پایټ کمپټیشن ته بوځي. دلته کې یو کس وي کوم چې ډیر غټ پایټر وي. د دې سره به ډیني جنګ کوي. څنګه چې باټ د ډیني پټه کولاو کی نو دا په 2-3 سوکه کې د دې نه ساه وباسي او واپس راشي. نو باټ ورته پټه ولګوي. وید چې دا ویني نو ډیر زیات حیرانه شي. دا باټ له ډیرې زیاتې پیسې ورکي. باټ اوس ډیر زیات خوشاله وي او ډیني ته وایي چې موږ به اوس د چا نه پیسې په زور نه غواړو بلکې ته به دغه شان جنګېږي او پیسې به ګټي. باټ ورته وایي چې اوس ستا څه خوښ دي. نو ډیني ورته وایي چې ما له پیانو واخله. خو باټ ورته وایي چې پیانو ستا د کار نه ده. زه به ستا دپاره یوه جینۍ راولم. خو ډیني ورته وایي چې نه ما له صرف پیانو په کار ده. په دې ټیم کې یو ګاړی راشي او د دیو ګاړی ووایي او بیا په دیو باندې ډزې شروع کړي. دا خلک د باټ دشمنان وي. د دیو نه باټ په زور باندې پیسې اخیستې وي. په دې کې ډیني اوس هم ژوندی وي خو ډیر زیات زخمی شوی وي. دې خوا موږ سیم وینو دا خپله پیانو بجاوي. په دغه ټیم کې ډیني دلته راشي. ډیني چې څنګه مخې ته راځي نو دا بېهوشه شي او په دیزي باندې راولویږي. په سباله باندې چې د ډیني سترګې کولاو شي نو دا ګوري چې د سیم په کور کې دی. دا راپاسي او څنګه چې د کمرې نه بهر راوځي دلته دا ویني چې سیم پیانو بجاوي. لږ وخت پس دلته د سیم یوه خور راشي. د دې نوم وکټوریا وي. ډیني چې دا ویني نو واپس پټ شي. وکټوریا خپل رور سیم ته وایي چې د ډیني څه خوښ
وخت دی نو دا ورته وایي چې د ډینی پیانو خوښه ده. د دې نه پس ورله وکټوریا یو پیانو راوړي. دا چې سیم له ورکوي نو سیم پټ شوی وي. دا ورله پیانو ورکړي او د دې ځینه لاړه شي. لږ ټیم پس دیو د خوراک دپاره په ټیبل باندې ناست وي او د ډینی انتظار کوي. نو ډینی بار راوځي خو دا ګبراو شوی وي. نو دیو ډینی له هم خوراک ورکړي خو ډینی ډیر عجیبه خوراک کوي. په اصل کې دا د ماشومتوب نه دغه شان ټریټ شوی دی. په دې باندې دا خلک ډیر زیات وخاندي. نو ډینی چې دا ویني نو په خپله هم وخاندي. د ماښام نه چې کله ډینی په خپله کمره کې وي نو سیم د دې خواله راشي او د دې د پټې د کولاوولو کوشش کوي خو ډینی داسې نه غواړي. نو سیم ورته وایي چې د یاري خبره نشته، کله چې د زړه وغواړي نو دا پټه به کولاو کړي. په سبا باندې چې کله سیم دا وکټوریا کالج ته بوزي نو د ځان سره ډینی هم بوزي. وکټوریا چې کله کالج ته ځي نو دا د ډینی نه یوه پپه واخلي. ډینی ډیر زیات حیرانه شي ولې چې دی په کتاب کې د کیس په باره کې لیدلی وو. سیم ته هم پته ولګي چې د ډینی سره څه زیاتی شوی دی ځکه چې اوس هم د دې دماغ لکه د ماشومانو په شانته کې دي. یو څو ورځې دغه شان تېرې شي. ډینی اوس ډیر زیات خوشحاله وي. یوه شپه وکټوریا ډینی د پیانو خواله بوزي او دې ته د پیانو د بجاوولې طریقه ښیي. دا پیانو ډیره زر زده کړي ولې چې د دې د پیانو سره ډیره مینه ده. کله چې سیم د دې پیانو واوري نو دا ډیر زیات خوشحاله شي. په سبا باندې ډینی د سیم سره سوپر مارکیټ ته لاړ شي. نو په دغه ټیم کې څه غونډګان دلته راشي. دیو په خپل منځ کې جنګ جوړ کړي. نو سیم ډینی ته آوازونه لګوي خو دا په خپله خربوزه کې مصروف وي او د جنګ طرف ته پام نه وي. کله چې جنګ ختم شي نو ډینی د سیم مخې ته راشي. د دې نه پس چې کله دیو کور ته راشي نو سیم د ډینی نه یو څو تپوسونه وکړي. ورته وایي چې نن خو په مارکیټ کې جنګ او کله چې خلک جنګ ویني نو ډیر زیات پریشانه شي خو ته بالکل پریشانه نه وي. نو ډینی ورته وایي چې هغوی زما سره جنګ نه کوو. نو سیم ورته وایي چې تا د دې نه مخکې جنګ لیدلی دی. د دې په جواب کې ډینی وایي چې او. سیم ورته وایي چې کله ته موږ ته میلاو شوې نو ډیر زیات زخمی شوی وي. ډینی ورته وایي چې څه خلکو په موږ باندې ډزې کړې وي. دا ورته وایي چې په تاسو باندې ولې ډزې کولې. نو ډینی ورته وایي چې هغه زما په مالک باندې ډزې کولې خو هغه اوس مړ دی. سیم ته د ډینی د خبرو نه پته ولګي چې څه خلکو د دې ډیر غلط استعمال کړی دی. اوس ډینی د دیو سره اوسیږي او په مزه مزه ډینی ته د هر څه په باره کې پته ولګي. یوه ورځ سیم ډینی ته وایي چې کله د وکټوریا سبق پوره شو نو موږ به نیویارک ته لاړ شو. په اصل کې موږ د نیویارک یو. نو ډینی چې دا واوري ډیر زیات خفه شي. دې ته داسې لګي چې دیو به ما دلته یوازې پرېږدي خو سیم ورته وایي چې زه غواړم چې ته هم زموږ سره لاړ شه ولې چې ته هم زموږ د خاندان حصې. په دې خبره باندې ډینی ډیر زیات خوشحاله شي. یوه ورځ چې ډینی بازار ته تللی وي نو دلته دا د باټ د یو کس سره میلاو شي. دا ورته وایي چې باټ خو اوس هم ژوندی دی او په تا پسې ډیر زیات ګرځي. ته زما سره لاړ شه. دا ډینی د ځان سره بوزي او باټ چې ډینی ویني نو ډیر زیات خوشحاله شي. نو ډینی باټ ته وایي چې ته ما پیژنې چې زه څوک یم. تا ته زما د مور په باره کې پته ده. نو باټ ورته وایي چې ما ته خو پته نشته ولې چې ته ما په سړک باندې بېمیستی وي. ما ته راغټکلی او ما تا له ډیر سخت ټریننګ درکلی دی او ته مې د ټولو نه طاقتور جوړ کلی یي. د دې نه پس ورله په مارۍ کې هغه پټه ولګئ او دوباره د پایټ دپاره روان کړي. کله چې دیو د پایټینګ ځای ته ورسي باټ چې کله د دې د مارۍ نه پټه لرې کړي نو ډینی له اوس غوسه نه ورځي. داسې ریاکشن نه کوي. باټ ورته غوسه شي چې دا په تا باندې څه شوي. نو ډینی ورته وایي چې اوس زه چاته نقصان رسول نه غواړم. په دې باندې باټ ډیر زیات غوسه شي او دې له یوه دیکه ورکړي. دلته کې یو پایټر وي. دا ډینی رایسار کړي. ډینی صرف ځان بچ کوي. دا کس یې ډیر زیات وایي خو ډینی ورته څه نه وایي. نو وید له ډیره غوسه ورشي او باټ ته وایي چې ستا دا کس څه کوي. دا خو نه جنګیږي. نو باټ ورته وایي چې نور پایټر هم لاندې کوز کوي. دیو نور پهلوانان هم لاندې کوز کړي او ډینی ډیر زیات وایي. په دې کې ډینی له یو ځل بیا غوسه ورشي او دا په دې ټولو باندې شروع وکړي. د دې نه هغه مخکیني په شان سپی جوړ شي. دا په نمبر ټول وایي او د هر یو کس خپې او لاس مات کړي خو دا څوک وجني نه. د دې ګیم دا رول دی چې ډینی به خامخا یو کس وجني. د دې نه پس په ډینی پسې جیټ حسابېږي او دا به د دې ځینه وځي خو ډینی څوک وجل نه غواړي. نو باټ له غوسه ورشي او په یو کس باندې ډزې شروع کړي او د ډینی مخکې یو کس مړ کړي. د دې نه پس باټ ډینی د دې ځینه بوزي او ډینی ته ډیر زیات غوسه وي. دا یو ځل بیا په پنجره کې بند کړي. دې خوا موږ سیم او وکټوریا وینو. دیو ډیر زیات خفه وي چې ډینی اخر تلی چرته دی. دې خوا موږ ډینی وینو دا د دې ځینه د وتلې کوشش کوي. دلته کې دې ته د باټ ټول تصویران میلاو شي. په دې کې دا د خپلې مور تصویر هم ویني. دا چې د مور تصویر ویني نو ډیر زیات حیران شي خو په دغه ټیم کې باټ دلته راشي. د دې سره یوه جینۍ دیو چې کله خپله مستی کوي نو ډینی د دې مخې ته راشي او دې ته وایي چې تا خو ما ته ویلي چې زه تا ته په سړک باندې میلاو شوی یم خو ستا سره خو زما د مور
مور تصویر دی. نو باټ ورته وایي چې زه اوس تاته رښتیا وایم. نو باټ ورته وایي چې ستا مور یوه خرابه ښځه وه، هغه به زما خواله همیشه راتله او ته به ورسره هم وې. یوه ورځ ستا مور دلته مړه شوله، خو زما ډېره خوښه وه. د دې وجې نه ما د هغې زوی یعنې ته راغټ کړې. په سباله باندې باټ ډین یو ځل بیا روان کلی وي او ورته وایي چې ته زموږ د خاندان یې او خاندان والا همیشه یو ځای اوسي. په دې خبره باندې ډین یو ځل بیا غوسه شي، ولې چې دا سیم او ویکټوریا خپل خاندان ګڼي. د دې وجې نه دا د ګاډي سټیرنګ ګډوډ تاو کړي او دا ګاډی واړوي. نو ډین د دې نه راوځي او په منډه باندې د سیم خواته لاړ شي. دیو چې څنګه دروازه کولاو کړي نو ډین ورته وایي چې د دې مور یوه خرابه ښځه وه. دا ورته د خپلې مور تصویر وښیي، خو چې ویکټوریا دا تصویر ویني چې ستا مور خو داسې خرابه نه ښکاري، بلکې دا خو ډېره ښه ښځه ښکاري، دا د یوې ښې کورنۍ ښکاري. نو سیم ترې تپوس کوي چې په دې تصویر کې درته نور څه ښکاري، چې ستا مور په پیانو باندې کم ساز غږوو تا هغه اورېدل غواړي. نو ډیني ورته وایي چې او بالکل ویکټوریا په تصویر باندې یو میوزیک ویني. نو دا هغه میوزیک بجاو کی. په دې باندې ډیني ته د بچپن هغه ټول یادونه راشي. دې ته پته ولګي چې دا کله وړوکی و نو دا د خپلې مور سره و او یوه ورځ دا په یو ځای کې پټ کو. په دغه ټیم کې باټ دلته راشي او د دې د مور سره ډیر خراب حرکتونه کوي. د دې مور د باټ نه څه قرضه اخیستې وي، د دې په وجه باندې باټ د دې نه غلطه پیدا اخلي، خو په دې باندې د دې مور له غوسه ورشي. نو باټ د دې مور مړه کي او بیا ډیني د خپل ځان سره ویسي. نو ډیني ته ټوله پته ولګي. ډیني دیو ته وایي چې تاسو خپل ټول سامان راټول کړئ، ولې چې هغه ډیر خطرناک سړی دی او هغه به دلته راشي. بل خوا موږ باټ وینو دا یو سوپر مارکیټ ته تللی وي، دا په دې ښځه باندې تماچه کیدي او ورته وایي چې دا خلک چرته دي. نو دا ښځه ورته د دیو د کور اډرس ورکي. دیو چې کله د سیم کور ته راورسي نو دا سیم او ویکټوریا په یو ځای کې پټ کی او د دې کور نه بهر وتښتي او بهر د دې په خلکو باندې حمله وکړي. د باټ سره ډیر زیات کسان وي، خو په مزه باندې ډیني د دې یو کس وجني، خو د باټ کسان ډیر وي. دا په ډیني پسې شاته ولګي، خو ډیني ته یو کس وجني. دی خو د باټ سره یو خطرناک پایټر وي، دا دی د ډیني د پاره راوستي وي. نو دا د پایټر ډیني ته ورپریدي، د دیو په منځ کې ډیر خطرناک جنگ وشي. دا پایټر ډیر زیات خطرناک وي. ډیني د دې سره ډیر ټیمه پورې جنگ وکي، خو ډیني دا وایي او د کړکۍ نه بهر غوزار کی. خو ډیني دا نیول غواړي، ولې چې دا څوک وجل نه غواړي، خو داسې ونشي او دا ولویږي. لاندې دا د باټ په ګاډي باندې ولویږي. باټ د خپل ګاډي نه راکوشي او تماچه راواخلي او په دې پسې شاته ور روان شي. د باټ کسان په ډیني باندې ډزې کوي. ډیني یو کور ته دننه شي، نو دوی ټول د دې کور دروازې ته ودرېږي، خو ډیني یو چت سورې کې او بره وتښتي. خو باټ ته پته ولګي دا بره کور ته ورشي، دلته دا د ډیني پټه ویني. نو ډیني ته وایي چې ته یو زناور یې او ته چې د چا سره اوسي نو د هغوی دپاره به خطره جوړه شي. د دې وجې نه زما سه لاړ شه، نو زه به دا ټول ژوندي پرېږدم. خو ډیني ورته وایي چې زه ستاسه نشم تللی، دا زما خپل کور دی. د دې نه پس په باټ باندې حمله وکړي. دا چې کله باټ وجني نو ویکټوریا او سیم یې ویني، هغوی بهر راوځي. ډیني ته وایي چې ته دا پرېږده، ته یو قاتل نه او دا مه وجنه. خو باټ دې ته ډېرې خبرې سناوي. د دې وجې نه ډیني له غوسه ورشي، خو چې ډیني څنګه وجني په دغه ټیم کې سیم یوه ګمله د دې په سر باندې ماته کړي او دا بېهوشه شي. نو ډیني پرېږدي. د دې نه پس پولیس باټ او د باټ ټول کسان ونیسي، ولې چې دې د ډیني مور سره ډیر خلک وجلی دي. د دې نه پس دوی ټول ډیر زیات خوشاله وي. په دې باندې زموږ کهانی ختمیږي. کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.